چې کلم اختلاف راشي سمدستي هغه اختلاف ختموي. دې ته مه ګوره چې زه خاوند یم او زه به کوزه غاړه وړم، ښځه وایي ورګه دی به ماته کوزه غاړه وړي. دا چل مه کوئ. دا اختلاف په ورځې دوه به یې ورو ورو به اوږدېږي، بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به هم تیتر بیتر شي، ورو خاندان به وران شي. دا دغه زر ختموئ چې کله اختلاف راشي. د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ، په دې شیطان ډېر خوشحالېږي، تاسو ته پته نشته. حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي، په دریاب باندې تخت یې د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواره کړي، وایي ځئ شیطانۍ کوئ، بیا ماته ماښام ته کارګزاري راوړئ. نو دا شیطانان خواره شي چې ګرځي نو دا ماښام کارګزاري راوړي. دی مشر شیطان ته وایي دا مې وکړل، یو وایي دا مې وکړل، بل وایي په تن مې دا وکړل، غلا مې وکړه، زنا مې وکړه په کس باندې. اخر کې پکې یو ګوټ شیطان راشي ګوډي ورته وایي ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ، د یوه رشته مې ورانه کړل، اختلاف پکې راغی. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان وله د ځای نه پاسي، وایي ته را سره غاړه غړی سلام وکړه، غرضي کار پکې تا کړی، دا نور هسې دا تا چې کم کار وکړو دا یوازې د ښځه خاوند اختلاف نه دی، په دې به روغ خاندان کې اوس اختلاف، دوه خاندانونه وجنګېږي پې که نه، بچي لاړ شي تباه و برباد شي که نه، نو په دې کلي ورانېږي او په دې ملکونه ورانېږي چې کله دا رشته خرابه شي. دا ډېره اهمه رشته ده، دا په معمولي خبرو باندې مه ورانه. شیطان ورله پاسې وایي غرضي کار پکې تا کړی دی او دا نور هسې تلي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کړو، دا نور هر څه به د دې سره راځي. دا دومره ناکاره عمل. نو دې رشتو ته په ښه نظر ګورو، دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیاو ودونه کړي، ما واده کړی، دا خو عبادت دی، دا خو ډېره خوږه رشته ده، دا ښځه زما د جنت ملګری دی، دا به ما سره په جنت کې دا بیبي وي، او دنیا کې که مې 20 او 30 او 50 کاله عمر دی نو دا بیبي مې د ژوند ملګري، دا خو به ما سره د ژوند ملګري، دا خو زما سره ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمیل وی خیارکم صحابو تاسو ته غوره سړی وښیم چې په تاسو کې ټولو کې غوره سړی څوک دی؟ وی غوره په تاسو کې هغه کس غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. دا په ټوله دنیا کې غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي، د ده د خپلې بیبي سره روابط ښي او بیبي ترې خوشحاله دا په ټولو کې غوره دی. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم، ما مره ښه څوک نشته څومره چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه. نو موږ په بار څومره ښه سړي یو چې کور ته راشو بس ښه سړیتوب په وره کې بار پرېږدو، بس چې کور ته رادنده شي ښه سړیتوب ختم. ولکه دې ښځې څه چل کړی دی؟ ګناه خو یې وښیه که نه، ورور یې پرېښی دی، خور یې پرېښې ده، مور یې پرېښودې ده، خاندان یې پرېښودی دی، خپله قبیله یې پرېښودې ده، راغلې ده ستا کره دیره شوي، ستا پلار ته پلار وایي، ستا مور ته مور وایي، د ښځې نه تپوس وکړئ وایي ته د کوم کلي؟ نو دا د خاوند کلی ښي که د پلار کلی ښي؟ د خاوند کلی ښي که نه ښي؟ دا د خاوند کلي ته کلی وایي، د خاوند خاندان ته خاندان وایي، د خاوند مال ته مال وایي. هر څه دې ښځې د دې خاوند دپاره قربان کړي دي او راغلې د خاوند سره ژوند تېری. نو ته ولې د دې سره بد روابط کوي، بد سلوک کوي چې کور ته رادنده شي؟ ګناه یې څه کړې ده؟ څه قصور یې دی؟ قصور یې وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث قدسی دی، وی رب العالمین وایي چې دا ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي، ته ترې یوه نیکه اوچته کړه که نه، دا ښځه ولې ستا داسې تابع ده؟ دا په منځ کې څه شوې ده؟ نکاح شوې. دې نکاح دا ښځه څومره دې خاوند ته تړلې ده؟ تړلې ده که نه ده تړلې؟ پیزار پالش کوي که نه؟ جامې درله استري کوي که نه؟ د کور چوکیداري درله کوي که نه؟ د بچو خدمت درله کوي که نه؟ دا ولې کوي؟ دا تا جنګ ګټلی و د کفارو سره جنګېدې، دا دې وینځه راوستې وه؟ نه، دا خاندان نه لري، دا مور او پلار نه لري، دا قبیله نه لري، نو دا ولې ستا دومره تابع شوې ده او ته پې دا ملکي کوي او حکومت پې کوي؟ دا ولې؟ رب العالمین وایي دا په منځ کې زما یو عقد شوی دی چې هغې ته نکاح وایي، دا زما حکم دی، زما دی حکم دا ښځه تا ته داسې تابع کړې ده. او چا چې د دې سره زیاتې وکړو د ښځې متعلق تپوس په د خاوند نه زه پخپله کوم رب العالمین، دا حساب به زه پخپله د خاوند نه به د ښځې حساب رب العالمین وایي زه پخپله سم خیال دی. د
د ملګري سره د سړي 2 کاله تیر شي 3 تیر شي که 10 کالم ته چا سره مرګتیا وکړي نو په دې 10 کاله کې خو به ستا د هغه سره 1 کال یو ځای تیر شي 10 واړه خو نه تیریږي که نه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړي تیریږي هغه ګورې د بیبي سره تیریږي ښه نو چې ستا سره 50 سال تیر کړي بیبي که نه او قیامت کې درته الله وایي چې ماله د 50 کالو حساب نن راکړه تا دا 50 کاله څنګه ژوند تیر کړی د بیبي سره څه جواب بسې ورکو جواب بسې ورکو چې د 50 کالو حساب رانه په یو ځای وغواړي او دې ظالم به یې نه پرېږدي او نه به یې ښځه کوي معلق یې په کور کې ساتلي نه یې ښځه کوي او نه یې پرېږدي هسې تا نه به الله تپوس کوي که نه ته به خدای له ورځې که نه چې درته وایي چې 20 سال تا دا ښځه په کور کې معلقه ساتلې وه بنده نه دې ښځه کوله او نه دې پرېښودله ماله د دې 10 کالو حساب را څه جواب به الله له ورکوي د 10 کالو چې الله تېره په یو ځای تپوس وکړي دا څومره ګران کار دی دا څومره ګرانه معامله ده په دې ځان پوه کوئ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو کس راغی ورته وی په سفر وتلی ومه د کوره ډېره موده نه وم وی دومره غیرتي یمه چې کور ته رالمه نو بیبي رانه تپوس نه شو کولی چې ته چېرته تلې بچو تپوس نه شو کولی ما نه ښځه تپوس نه شي کولی چې چېرته تلې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایي ښه زمونږ په شان عالم نه زمونږ په شان علما به د هغه د شاګردین قابل نه چې سبق یې ته ویل داسې عالم هغه ورته وایي نن دې زما په مخ کې دا خوی ذکر که خو بیا چېرته دا ذکر نه کوي په دې خوی بیا فخر ونه کړي هغه ورته ویې ولې وی دا د زناورو خوی دی زما په مخ کې بیا ونه وایي وی چې زناور د بار نه رادنده شي نو کور کې بیبي او بچي پټ شي وی زناور راغی څوک ونه چغوي چېرته وی دا خوی دی ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلی وې بچو را منډې کړی وې ابو چېرته تللی وې بچي دې اوږې ته ختلی وې باجانه چېرته تللی وې ته خو نه وې دا دومره ورځې نه وې بیبي راغلی وې چېرته تللی وې ته ولې نه وې تا ته مونږ نه یادېدلو تا ولې ته چېرته تللی وې چې دا ټول درته راټول شوی وې ټول درنه تاو شوی وې تا ته وې چې ته چېرته تللی وې دا د انسان خوی دی وې دا بیا زما په مخ کې چېرته ذکر نه کړي نبی علیه السلام وایي دا ښه سړی نه دی چې په بار ښي او د خپلې بیبي سره ترس چلیږي دا ښه سړی نه دی دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول تاله چې کله ښه سړیتوبونه الله تلي که نه چې د ده اخلاق څنګه و نو ړومبی به درله د بیبي سره یې ښه سړیتوب څومره و اول به دله دا په تله کېږي دا بار به دله رستو تلي چې د خلقو سره څنګه و فلاحي کارونه یې څومره کړي دا به رستو تلل شي د ټولو نه ړومبی به درله د بیبي سره ښه سړیتوب دا تلل شي چې د بیبي سره یې ښه سړیتوب څومره دا به اول په تله کې به درله دا چې د 50 سال ژوند درله وتلي او تا 50 سال د بیبي ته سپک کتلي دا بیبي په چاردیوالۍ دنده ناسته ته بار ګرځې ماسخوتن راشي دا بیبي وایي ایبا ماسخوتن به راشي ما سره به خوږې خبرې وکړي ایبا زما یوه اسره شته او چې ماسخوتن راشي او دې ورسره خبرې هم نه کوي او د لاس نه یې خواړه څکم نه کوي هسې دا بیبي تا نه به خدای یو ورځ تپوس کوي که نه ته به د خدای مخې له ورځې که نه د دې نه بل غټ ظلم شته ظلم دا ظلم دی دا چې هغه الله ستا تابع کړي ده او ته هغې ته سپک ګورې او په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي او دا ستا په نکاح کې ده او دا تا ته تړل شوي ده او دا تا ته په کور کې ناست ته ولې د دې سره ښه رویت نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عایشې ته وایي ما له اوبه راوړه هغې اوبه راوړې د ده سره به کور کې څوک تنګ شوي وو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې اوبه راوړلې نو ویې نبی علیه السلام ورته وایي تا ته اوبه وڅښلې وی او وی په کوم ځای دې خوله لګولې وه چې اوبه دې څښلې وی په دې ځای وی راکه په هغه ځای خپله خوله ولګوله اوبه یې دې وڅښل دا د دواړو جهانو سردار دا د انبیاو سردارو دا به د جنت ته به اول د ټولو نه ړومبی دی ځي د جنت دروازه به د ټولو نه اول نبی علیه السلام ټکوي بیبي ته وایي په کوم ځای دې خوله ایښې وه چې په هغه ځای زه خوله کېږم دا غیرتي نه و ده کې غیرت نه و ته داسې غیرتي راغلی ته داسې زورور راغلی نبی علیہ السلام له الله د 4,000 کسانو طاقت ورکړه 4,000 کسانو ته داسې غیرتي راغلی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته راغی دا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها کوم عمرې کې واده کړې وه نو چې دی نبی علیہ السلام راښکاره شو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها له خپلې ملګرې راغلي لبې کولې لبې چې نبی علیہ السلام را دننه شو هغه ملګرې ټولې تیتر بیتر شولې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي زمونږ د ټول پروګرام ګډوډ کړو بې ټیمه ټیم راغلی د دواړو جهانو سردار ورته وایي عایشې به زه به واپس لاړ شم او تاسو ځان له خپلې لبې کړه زه به بیا وځم د کوره خو تاسو خپلې لبې کړه
دا غیرتی نو دا غیرتی نو دا د انبیاو سردار نو د کور کې دا رویه کوله ستا کور کې څه ژوند دی ته به څه جواب الله له ورکوي چې د بیبي متعلق درنه الله حساب جواب به څه ورکوي خاوند و ښځې له گزار را پرېښود چې داسې گزار را پرېښود نو لاس یې ونیو بیبي ورته یې ولې دې لاس ونیو ولې دې لاس ونیو ته خو چا منع کړی نه یې وایي دا لاس مې ځکه ونیو چې تا له مې داسې گزار را پرېښود نو خپله لور راته رایاده شوله چې زما لور هم په پردي کور کې دا غم د چا په نکاح کې ده چې هغې له څوک ګزار را پرېږدي زه به یې برداشت کړم ته یې برداشت کولی شي په خپلې لور ګزار چې ته خبر شي چې ستا لور په پلانکي کور کې واده ده ته په هغې ګزار برداشت کوي نه نو دا ته چې نن ګزار ورکوي دا د چا لور نه ده دا یې پلار برداشت کوي دا د چا نه پیدا نه ده دا مور نه لري دا پلار نه لري دا قبیله نه لري او هغه راغلې ده او ستا داسې تابع شوي ده او ته ورسره دا زیاتې کوي نبی علیہ السلام دومره ښکلي اخلاق الله ورکړي چې د جنت البقی مقبرې نه راغی که نه بیمار پته ورته چې په دې بیمارۍ کې به زه مرم پوه چې دې کې به وفات کېږي د ده سره به بیبي تنګه شوې وه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زما په سر دړو ما نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیبه زما په سر دړ دی وی نبی علیہ السلام زما د تسلی دپاره په سر دړ زما او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه د سر دړ زما دی او امام الانبیا وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه زما د سر دړ به په ما و امام الانبیا به وی دا په ما دړ دی بیبي عایشې دا زما د سر دړ اور تی د الله حبیب سر به خوږي ته ما ته وی چې بیبي عایشې مه خفه کېږه ستا سر خوږی به ښه شي او زما سر خوږی چې دی دا به ښه نه شي او زه به د دنیا نه لاړ شم زه به د دې سر خوږي نه مړ شم او ستا سر خوږی به الله ښه کوي ستا سر خوږی به ښه شي ته مه خفه کېږه ته مه خفه کېږه ستا سر خوږی به ښه شي نو په سر به دړ زما و امام الانبیا به وي زما د سر دړ زما د سر دړ او چې کله بیمار شي نو بار بار به وي د بیبي عایشې نمبر به کله راځي رضی الله تعالی د بیبي عایشې نمبر به کله راځي اوس چې د ښځې خاوند بیمار شي نو ښځه ترې ترس شروع کړي د خدمت به کولو او دا فطرت دی چې کله هم سړی بیمار شي نو د ټولو نه چې خواخوږې بندۍ و د سړي ړه ته نږدې سړي ته هغه یاد شي چې د مې خدمت کول نبی علیه السلام به بار بار وی چې یاره د بیبي عایشې نمبر به کله راځي ټولو بیبیانو مشوره وکړله خیر الله حبیبه دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسئ ته د هغې ذکر بار بار کوي بیبیانو ته به وی ماله به د عایشې په باره کې تکلیف نه راکوئ خان دا مېړه ته ډېره نږدې ده ما هم دې باره کې تکلیف مه راکوه وی ټولو بیبیانو اتفاق وکړو چې دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسه رضی الله تعالی عنها که وی یاره نبی علیه السلام زما کور ته راغی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی چې کله ستاسو پیغمبر د دنیا نه ته بیبي عایشه فرمایي وی زه ډېره بختوره بیبي چې د دنیا نه تو نو د امام الانبیا دا سر بین صهري و نحري دا زما د نحر او د سحر په منځ کې پروت سحر عربی کې غیږ ته وایي دې ځای ته او نحر عربی کې دې ځای ته وایي دې کړتي ته د دې او د دې په منځ د امام الانبیا سر په دې ځای پروت و چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه تو او دا سر یې زما په غیږ کې پروت و په دې ځای باندې په دې ځای سر پروت و د بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه ډېره بختوره بیبي ما نمبر زما و کور زما و غیږ زما وه او مسواک مې وله نرم کو نو لاړې مې ورسره هم شریکې شوې نو کور زما نمبر زما غیږ زما او لاړې زما چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه تلو نو زما په غیږ کې سر زما په غیږ کې سر پروت روح ترې نه لاړ ما یې د خولې نه اورېدل چې لګیا و دوه خبرې دې امت ته پرېښودې چې ته ما وی چې دی به دې امت ته څه پرېږدي ای امتیانو ټوله دنیا یې واورئ ستاسو پیغمبر د خولې نه ووتل چې الصلا زما امته ګورې مونځ به نه پرېږدی ښه د مونځ به ډېر خیال ساتئ د مونځ به ډېر اهتمام کوئ د مونځ به ډېر اهتمام کوئ دویمه خبره مې ته واورېدله وما ملکت ایمانکم زما امته د ما تخته خلقو سره به ښه سلوک کوئ ښه د بیبیانو سره به ښه سلوک کوئ د بچو سره به ښه سلوک کوئ نوکرانو سره به ښه سلوک کوئ دیاړیمانو سره به ښه سلوک کوئ نو نن چې افسر وفات شي نو نوکران وایي شکر دی چې خلاص شو تی چې مشر وفات شي خلک وایي ښه د سپېږمولی راوستی و چې خلاص شو د دې سره ښه سلوک کوئ نبی علیه السلام چې وفات شه که نه هغه که به اوښه باندې چې به نبی علیه السلام ګرځېده انسانان خو څه کوي صحابه خو څه کوي هغه اوښه لاړله
او د جنت البقیع په مقبره کې کېناستله. پوه شو هوښه پوهېدله چې نن مې شخسوار د دنیا نه لاړ. په ما چې به سورلي کوله هغه شخسوار لاړ، په دې ملا خو زه بل شخسوار نه پرېږدم، دا ملا باندې خو زه بل شخسوار نه کېنوم. نو د جنت البقیع مقبرې ته لاړله او په مقبره کې ناسته ده، د سترګو نه یې اوښکې بهیږي. صحابه خوراک وړي نه کي، اوبه وړي نه څکي، په هغه ځای هغه اوښه ناسته وه. د امام الانبیا نه پسې نه خوراک کړی دی نه یې څښاک کړی دی او په هغه ځای ترې نه ساه وتلې، په هغه ځای مړه شوله. خو زما شخسوار د دنیا نه لاړ. خر یو خر نبی علیه السلام په خر هم سورلي کوله. خر یو هغه د نبی علیه السلام د وفات نه پس داسې په منډه روانو او د یو دم ګړنګ نه یې کته ودانګل او په هغه ځای باندې مړ شو، په هغه ځای مړ شو. زناور په امام الانبیا پسې خپه چې د دنیا نه لاړ. نبی علیه السلام وی وما ملکت ایمانکم، ما تخت خلقو سره ښځو سره ښه سلوک کوو، د دې به نه الله یو ورځ حساب کوي. نن سړی وایي ما نه پلار تپوس نشي کولی، ما نه مرور تپوس نشي کولی، او قدرت ښه خبره ده نشي کولی. غریب کو تپوس کوي ته ورسره ښه ظلم سیوا کوي. که پلار تپوس نشي کولی، مور نشي کولی، ورور نشي کولی، خو یو ورځ به د الله عدالت لګي او الله به یې درنه تپوس کوي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې ټول چې د چا په کورونو کې اختلاف یې الله دې په اتفاق بدل کړي. الله دې د اوران کورونه جوړ کړي او الله دې د دشمنۍ پر ورولو باندې بدل کړي. واخر دعوانا